په کندوز ولایت کې د ورستي ځانمرګي برید تازه جزیات دغه برید چا په غاړه اخیستی دی، د ټپیانو او وژل شوو کسانو شمیر څومره ته ورسېده، جزیات په ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. داعش یا د اسلامي دولت رهګرې ډلې د کندوز د سید آباد د سیمې د شیعه افغانانو په جومات کې د انتحاري برید مسولیت ومانه. د طالبانو د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور د رئیس پر اساس په دې برید کې 46 تنه وژل شوي او تر 140 ډېر نور ژوبل شوي دي. داعش ډلې ویلي چې دا انتحاري برید دی چې دا ترهګره ډلې استشهادي بولي. د دوی یو غړي چې ملا محمد وګوری کړی دی. د داعش اشاره دی ده چې حمله کوونکي د چین د شین جین یا سینکایانګ ایغور دی. دې ډلې د اګست په وروستیو کې د کابل د حملې مسولیت هم په غاړه اخیستی و او حمله کوونکي الوګری بللی و. د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځه ډله ادعا کوي چې د کندوز د سید آباد په جومات کې 300 تنه وژلي یا ټپیان کړي دي. بلخوا امریکا هم په کندوز ولایت کې وروستی برید غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان خلک له ترهګریزو پیښو او جګړو د مسون ژوند حق لري او امریکا دغه ډول بریدونه په کلکو ټکو غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او د خپلې همدردۍ مراتب ورسره شریکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.